ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا سندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات أما بعد حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام بالدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف बनाया क्या खुदा ने प्यारी सूरत मोहम्मद की हुआ आशिका के जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ ज़ुलेख़ा थी खुद पे आशिक़ है वो है सूरत मुहम्मद की मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे हुक्म होगा कि जाने दो यह उम्मत मुहम्मद की काश चीज खाव इरे दस्ता दरवे ची कदम दे हमेशा जमा पसरवे तमाम तन में दरंजो पसरवे
خو پما دا تور سترگو یو نظر وے مرتبہ با زما حل در معلوم شی مرتبہ با زما حل در معلوم شی چت ما غندی بے دل اوز دل بروے مرتبہ کدا عاشق شور سرگندا مرتبہ کدا عاشق شور سرگندا ملائک با واڑا بائی چے بشر وے نستا پدرد کی تبی بوائی ما رحمان تا ستا پدرد کی تبی بوائی ما رحمان تا لا بخوے کتر دے حالا بدتر وے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما داشي درود شریف ساسو آواز ما تراشي بمحبت باني قولوا عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعدد علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه كما تحب وترضى محترم المقام قابل صدر عزت واحترام صدر مجلس واجب الاحترام جناب حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتهم العالیہ برادر مکرم جناب حضرت مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتهم مداح النبوی شیرین زبان شیرین سخن جناب ملنگ صاحب دامت برکاتهم العالیہ دلتا تشریف فرما علماء اکرام او زمون د ټولو میزبان المکرم جناب حضرت مولانا اعظم صاحب او د کلی او د علاقی غیورو پښتنو په دین باندې مینو په اسلام باندې مینو زما आवाज اوري نو د حیا او د عزت په پردو کې ناستو زما خويندو میندو رب کائنات زما استاد دلتا ناستا د قیامت په میدان د سید الانبیاء د امام الانبیاء د اکرم الانبیاء د افضل الانبیاء د اشجع الانبیاء د سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین راحة العاشقین انیس الغریبین سید الورا شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى جمیل الشیم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أبداننا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا محمد رسول الله خوان دیونکو محمد رسول الله د پیغمبر علیہ السلام د دیدار په خاطر وای محمد رسول الله چې علام خانه کعبه تبوزي د عمرو د حجونو د پاره وای محمد رسول الله چې رب کائنات د پیغمبر شفاعت در نصیب کی وای محمد رسول الله چې الله تعالی د هر غم نه بیغم کی وای محمد رسول الله
چې رب کائنات په مال او دولت کې برکت واچي وای محمد رسول الله چې خدایم پکور کې اتفاق او اتحاد راولي وای محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. الله تعالی دې زما استاد دلته را ناست د قیامت په میدان د پیغمبر علیه السلام د شفاعت ذریعہ وګرځي. محترم عزیزانو د الله تعالی لاک لاک کرم احسان مینا او محبت دې چې ما او تاسو ټول د قران مجید د کتاب د الله د نسبت په مینا باندې کېنولو. دا کرم را باندې چاو کو وای چاره باندې کو دا احسان نه باندې چاو کو دا مینا را سره چاو کړه دا محبت را سره چاو کو والله چې راتلو چاره دا نه دی ویلي چې ولې زی سلزي او څنګه زی چې روانو سلزي ولې زی څنګه زی چې څوک به قران لراتلل نو خلق به تل ولې زی سلزي او څنګه زی نن موت راځو څوک راته دا نه و چې ولې زی سلزي څنګه زی مبتکل الذی راته د الله قران میلا. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې تشریف فرما د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نه لاړ سید الانبیاء نه خوا نه لاړ مور له لاړ مور ته چرته تلې محمد رسول الله خواله طبيعت ته تلې طبيعت دوانو جهانو سردار له تلې طبيعت امام الانبیاء له تلې مور ورته وي ډېر ودر دو خپېک چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ودر دې دو خپشو نور روان شو او محمد رسول الله لراغه وی فرمایل د الله حبیبه زما مور ته دعا وکړي چې ایمان نه وړي زما مور ته دعا وکړه چې ایمان نه وړي د خپل مور ودر دا ولم زه خپکړم الله اکبر. دلته د امام الانبیاء لا سونه پورته شول دلته د سید الانبیاء لا سونه پورته شول دلته د دوانو جهانو د سردار لا سونه پورته شول د محبوب لا سونه پورته کېدل د عرش پردې بکولاوي دي د محبوب لا سونه پورته کېدل د الله مینا او د الله محبت په اسمان د طرف نه نزول فرمایو چې د محبوب لا سونه پورته کېدل د اسمان د طرف نه با د رحمتونو د برکتونو دروازې بکولاو شو محبوب لا سونه پورته کړل په شوند باندې دعا راولي په شوند باندې دعا راولي الله د ابو هريره مور له ایمان ورکا دلته لاسونه پورته کیږي الته ابو هريره منډه شروع کړل دلته لاسونه پورته کیږي دلته ابو هريره قدمونه غسل شروع کړل چې د سید الانبیاء لاس پورته کېدو نو د ابو هريره قدمونه باندې منډه شروع کړل. خلق ویل ابو هريره منډه وي خلق ویل ابو هريره تیز تیز روان دي خلق ویل ابو هريره باندې سچل شوی دی. محمد رسول الله لاسونه پورته کیږي ابو هريره کور لوراغه اواز یو کومور اجازه شته کنا دروازه نه بیرته کیږي دروازه نه کولاویږي ابو هريره فرمای وګ مې کی خودو دسی आवाज راتلو گویا مور ابي غسل مبارک فرمای گویا مور ابي په غسل مبارک فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لګ وخت بعد انتظار نه بعد دروازه کولاو شو راته فرمایل ابو هريره ما د محمد رسول الله خواله بوزا ما د امام الانبیاء خواله بوزا ما د نوانو جهانو سردار خواله بوزا. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای محبوب علیہ السلام باندې مور ایمان ناوړو چې د ابو هريره نه پوښتنه وکړه ابو هريره ته ډېر تیز روان وي منډه باندې روان وي خپل کور ته تللی خو ډېره تیزه منډه دی واله ابو هريره را دومره تیزه منډه دی ولې واله ابو هريره ته جواب کې څه فرمای چې کله د محمد رسول الله لاسونه پورته شول چې کله د امام الانبیاء لاسونه پورته شول چې کله د سید الانبیاء لاسونه پورته شول لکه مدار علی ابو هريره
چت بکور تزر رسیگی کد محمد رسول الله دعا بزر رسیگی چت بکور تمخ کیزی کد محمد رسول الله دعا بمخ رسیدلی ابو هريره او فرمای اے د محبوب صحابه کرامو زرست اور رسیدما خو زما د دوانو جهانو د سردار دعا مخ رسیدلی وا زما د حبيب دعا مخ رسیدلی زما د محبوب دعا مخ رسیدلی وا استرات دوایا ابو هريره چې د پیغمبر د زیات احادیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دي د پیغمبر عاشق و عاشق د پیغمبر شوند د به قتل چې سبه اوریدل نن امت مسلمه ته رسولي د پیغمبر هغه شاګردو چې د پیغمبر د خوانه بده وزیدو حالانکه د ایمان روست راوړل دي ډېر لږ وخت د پیغمبر علی السلام سره تیر کړی دی او د پیغمبر د معیت پر وزیدل نه دي د پیغمبر د خوانه وزیدل نه دي د ټول زیات احادیث ابو هريره نه اوس ابو هريره تمور ویل بیا تلوي سله تلوي وای راته اکلیوالو چرته چاره ته ویلی چې زویتا بچیتا اولاد تا ولی تلوي سله تلوي بیا تلوي چاره ته ویلی مپ میلاو هغه په قرباني ورکړي زړونو دړکنونه د زړونو ارزوګانې د زړونو تمناګانې پیغمبر په خپو کې لګي کړي د سید الانبیاء په خپو کې لګي کړي چې د زړه ارزو به هغه به له پاسه خپې کې خو دي چې محبوب په خپو کې به لګي کما د دوانو جهانو سردار په خپو کې به لګي کما قران رسول دین رسول اسلام رسول د پیغمبر ژوند او ژوندۍ رسول دا د صحابه کرامو مشن ناغله او مشن دا هغه د ژوندۍ د ژوند مقصد راغله د زړه ارزو د ارچي د زړه تمنا د ارچي چې کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت مینا او عشق او وفا او اسلام را مخامخ شو د زړه د ارزو د زړه د تمنا د زړه د خواهش د زړه چې کم د ارزوګان به راواغسته لپاسه به پخې لپاسه به پخې پېکې خودلې او سبه وکړل رار بغیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو مبارک ولا یو حدیث درته وایم چې څنګه پې خودې څنګه د زړه ارزو او تمنا قربان ولا راځي زه ته وایم چې د زړه ارزو څنګه قربان کړي د زړه تمنا څنګه قربان کړي والله کرن نوجوان نسل یو کی والله کرن پلار یو کی والله کرن خاندان والے یو کی نن هغه خاندان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین قربانون کې په دین باندې قرباني دین کې نه لري په دین باندې قرباني دن کې نه دی دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ارزو راوړه یو تمنا یې راوړه د زړه چې کوم دی خواهش یې راوړو د زړه یو مینه راوړله د زړه یو محبت یې راوړو زه به دا ووایم چې نن زمانه د هر کور د نوجوان دا ارزو تمنا ده د هر نوجوان بلکې د هر پلار ارزو تمنا ده چې دا زما په کور کې راشي د هر مور تمنا ده چې دا زما کور کې راشي د هر نوجوان د زړه ارزو تمنا ده چې راشي خو هغه نوجوانان څنګه هغه ځوانان څنګه هغه ته تربیت څنګه میلاو شوی هغه ته سبق څنګه میلاو شوی غاړو جانو سردار جناب رسول الله علیه صحابي راغی وته یو فرمایل د الله حبیبه واده کول غواړم نکاح کول غواړم ترا ته دا وایا واده او نکاح چې کم دی د کم نوجوان د زړه ارزو نه ده دا د کم نوجوان د زړه تمنا نه ده الله تعالی چې چا واده نه شي په زړه پورې ځای کې الله تعالی ولا نکاح او واده ورکی امين وای امين وای امين وای چې دا چا واده نه کړی دا خو امين وای کنه کدا نور امین نو خدای یری د لاسه به نو نو تاسو امین وای الله بندګانو چا واده نه شوی الله تعالی د پوره ځکه کې تاسو لږ کم دی بیان درکا او د مشران دی بچو دی الله تعالی چې کم دی په کورونو کې د بچو د ودونو خوشحالي نصیب وګرځي عرض مې راکو محبوب ته د خپل ارزو راوړه واده کول غواړم واده کول غواړم محبوب غریب یم شکر للور نه راکې محبوبه غریب یما پیسې را سره نشته محبوبه درنګ تک تور یما محبوبه ډیر زیات مې کم د قد او قامت او خیس او کلا مې نشته څوک را لور نه راکې اصله ارزو مې نه چې واده وکم اصله تمنا مې ده چې واده وکم ډیر غریب د مدینه منوره دوانو جهان سردار او تو فرمایل واده کول غواړي جی آو پیغمبر اسلام تو لاشه د عمرو ابن وهب دروازې له او د عمرو ابن وهب په دروازه کې وای محمد رسول الله علیه وسلم امام الانبیاء علیه وسلم د دوانو جهانو سردار علیه وسلم فرمای دا صحابي روان شو د عمرو ابن وهب رضی الله تعالی عنہ دروازې لراغه
چراغ دروازے کی آواز کو عمرو بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے لراغے گورو صحابی ولاړ دے غلام صحابی فقیر صحابی پرنگ بانے کمزور صحابی ندوانو جانو سردار جناب رسول اللہ صحابی ولاړ دو صحابہ اکرام ولاړ دکور مالک ولاړ مخت غلام ولاړ دے عمرو بن وهب صحابی ددا سے وګدل د صحابی نام د سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای سعد صلی راغله د صدا پار راغله هغه ورته جواب کې فرمای محمد رسول الله ستا دروازې دراستولې ما ستا لور پیغله شوی دا ماته پنیکا باندې راکا عمرو بن وهب چې دا خبره واورېده مالور کوي غواړي د صحابو په دور کې دا عار نو دا شرم نو چې یو سړی بلاړ او ستا لور پیغله شوې ماته په واده باندې راکا صحابي چې به لور ورکوله دام عبادت او چې کوم صحابي به واده کو دام عبادت نو په عبادت کې شرم او عار عبادت کې شرم او عار نشته عبادت کې شرم او عار نشته نن خو چې کوم نه جرګې بکې مرکې بکې کوشي ته به ولاړې مولیان به بوزي جرګیز به بوزي سپینګيري به بوزي پټکو والا به بوزي دا لولې مرکو والا به بوزي او د جینې کور والا او د هغې هغه سړی د هغه برید تا وهل د هغه بدماشي او هغه چې کوڅې ته کله وځي شي نیغ وړونګلی به شي او داسې تا ته به وګوري ها تا ته به خبر کې الله بندا شکر د الله ادا کا چې ستا د چوکټ ستا چې کوم دی د دروازې دې ته د حیا په نظر باندې وکتل ستا بچی غواړي د ده تندی خپل کا چې په نن دور کې په حیا او عزت باندې د لور د کور اوته د الله شکر ادا کوه مدینه مکه مکرمه کې خانه کعبه نه میګر چاپیره طواف کو هم یو ډېر لوی عالم دی محمد ایجنسی دی ما سره کېناست ما ته مولانا عجیبه خبره ورته وکړم کېناستو خانه کعبې ته مخامخ کېناستو ما ته مولانا یو عجیبه خبره ورته وکړم د هندوستان یو عالم زما د خوا کې کېناست د محمد هغه عالم هم ډېر لوی سړی دی ډېر لوی هستي دی ډېر قابل عالم دی ما ته وویل د هندوستان یو عالم را سره کېناستو د هند ما ته وی چې مولانا صاحب ته نیک انسان لږ لاسونه پورته که خانه کعبه د مخامخ ما لاسونه پورته کړل وی دم لاسونه پورته کړل وی دعا دا وغواړه چې دوه لورونه مې په حیا او عزت کې د کور نه واده شولې دعا وکړه یو لور مې په کور کې پاتې ده چې دا هم په حیا او عزت کې واده شي په حیا او عزت کې واده شي ما چې امین ما ته وی چې د زړه نه دعا وکړه چې په حیا او عزت کې د کور وځي ما دې زړه کې ویل چې د خانه کعبې ته خلک کمی دعاګانې غواړي د سره د لور د واده غم لور د واده فکر وړی دی دې درد وړی دی چې اگر نه لاړ زما د قلب الله کولاو کو زما د زړه ګویا الله کولاو کو ویل کې مې دا خبر رااله چې دجالي فتنه راوته ده دجالي هوا راوته ده دجالي سوچونه راوته دي او ډېر چې کم دی د فحاشت او ډېر چې کم دی د الله د خفګان او د ناراضتیا دور راغلی دی واقعي خبره ده د بې حیا په دور کې چې په حیا او عزت کې د لور ووتله دا پلار د لک شکرونه د الله تعالی ادا کړي لک شکرونه دي کم دور دی بې حیا دور دی بې عزت دور دی والله خدای دې زما ستاسو حیا او عزت او پردې وساتي ښه عرض مې دا کو مون خو ډېر لوی جرګې کو صحابي چې دا خبر واورېده وی ورګه زه د خپلې بیبي سره مشوره کوم نو کور ته دننه راغی بیبي ته وفرمایل و زما بیبي سعد سلیمي راغلی دی سعد سلیمي ولاړ دی ستا د لور پوښتنه کوي سعد وی لور دې ماته په نکاح باندې راکا بیبي خپل خاوند ته وکتل و زما خاونده سعد خو ډیر غریب او فقیر دی زما لور خو ډیر مالدار کور ده زما لور به در سره ټیم پاس نه کی زما لور به در سره وخت پاس نه کی مور او پلار خزو خاون مشوره شروع ده دیکھیو آواز راغے علمیت والا آواز راغے پوہے والا آواز راغے دانائے والا آواز راغے عقل مندے والا آواز راغے دا علمیت دا سوچ و دا فکر آواز راغے اے پلار زمان اے مور زمان اے پلار زمان اے مور زمان سات تمگوری چی درنگ تور سات تمگوری چی بے قام و بے قبلی دے چاچرا لے گلے دے اقا محمد رسول اللہ تا اگوری
چې لګلې غته ساعت تم ګورا چې دلنګ تور دی پیغام او قبيله دی گویا درس ور کوي چې د پیغمبر په حکم باندې لپاس د بل چا حکم نشتا قرآن کې الله تعالی فرمایي حکم د محمد رسول الله دی فیصله د محمد رسول الله د پیغمبر په فیصله باندې لپاس د چا فیصله خيږي نه خيږي د پیغمبر فیصله ده صحابه خو صحابه هغه په خلکو گویا سبق ول لور ورک موري لارا گویا ما ورک محمد رسول الله را لګلې لور د سیوا چې د پیغمبر خبره ته خبره ویله د پیغمبر مینه ته مینه ویله د پیغمبر په خبره باندې په هوا دا ولې دیندار وا نیک وا پاک دامن وا په قران باندې پویا وا الله تعالی دې زما استاد سلونه په دین باندې پوي کی نن زما استاد سلونه په ام می پويږي په پی ایچ ډی پويږي په کیمستري پويږي په بایولوژي پويږي په میتھمیټکس پويږي په ال البيو بيوت کې کم دی لګیاري تعلیمونه کوي پیس یو وایسم پیجني ترستیکروم ول ورزي لګیا دا او کته پوسټ کیو چې د اللهم انا معنا صدا بیا خیر او عافیت ته چې کم دی پکور کې خپل چې کم خپل خوشا کې ودی شنه چې تاسو نه واوري چې وته کې نه چې تو راځه دوانه اللهم انا یو بل تاورو پکور کې ته کې نه کنه خپل خزي تو راځه اللهم انا واوري چې هغه تر لومبه و چې لومبه ته وایا بیا به ته زوم دا مزله بیل ده چې تو ورته ناس ته شروع ته کې وغیرہ پر په اخر کې و خاندي چې سب بلا خو دی و غرا ولا اللهم انا خدي ویلا غټه الحمدوم دلنه درځي غټه الحمدلله او الله کدا کار مون چرته کړي د خط تعلیم ابتنه تاسو کوي چرته دا کیس ته کړي دي چې اللهم انا دی اورولي خط تعلیم ابتنه خدا په سړی نه تاسو کا وې تحيه او الحمد دا په کور کې یا اوریدلې دی یا دی اورولې ده یا دې اوریدلې ده یا دې اورولې ده دا پلار لور تداوي نن دې سکول کار نه کړي سبا دې پرچی شروع دغه کار نه کړي سکول ته لګم دغه کار نه کړي مور ورته دا خبره کوي والله کوم مور ورته دا و چې قران دې راغسته وکړه والله کا پلار ورته خبره کوي چې قران دې راغسته وکړه دا قران خبره وته نه کوي د سکول خبره وته کوي ولی د پلار په دې ځل کې د سکول قیمت شتا خو د قران قیمت مور پړل کې د ترستیکرو د پیسې وایس د کیمستري او د بایولوژي د قدر پړل کې پروت دی که د مور پړل کې قدر نشته د الله د قران نشته ولی سار کې چې د جوپی رواني د سکول ته رواني کې مدرسې ولی ایمان لا کوي چې هوايه جماعت کې ایمانونه لا کوي ځان لګي ورشه وای د سکول ته رواني کې مدرسو ته سکول ته رواني یار جوپی رواني او چې مدرسې ټیم کله راشي دا جوپی به ته ویني چې د الله قران لبیا رواني د الله کلام له دا جوپی لیدل چې رواني وای په ایمان باندې لیدلم دي اسی مونږ ټول وایو په قران باندې ډیر مې نیما چې چانه تاسو کې په قران باندې مې نیما عمل دا خبره کوي چې د قران خلاف رواني عمل دا خبره کوي چې د قران مجید چې کوم نه خلاف رواني دا مې انتیا دا आवाज صرف د خلی आवाज دی دا صرف د خلی چغه ده چې ما وتاي ادا کو الله تعالی دې زه ته ګوري دې زه ته ولکن ينظر الى قلوبكم الله یستاسو دې زلون ته ګورم دې زلونو کې مسپراتری او پرې خلو باندې دا سوال عرض می دا کو محترم عزیز هغه په قران پویوا خدای دې زمونږ بچي په قران باندې خدای دې زمونږ بچي په سبانه پويږي په قران باندې الله تعالی پويږي او د بچي د قران د پویدو لپاره ضروری دارا چې ستاره بچي د قران والا درس تزي د الله د کلام والا درس تزي چې په دې کلی کې او په معاشره کې د یو قران مجید خودون کې زنانه موجود وي نو دا خیرونه او برکتونه وي الله دې کې چې تاسو په دې کلی کې مدقرنګ عالم الله تعالی راولي چې الله څه راولي وای کنه چې الله عالمه حافظه دا ستاسو دې کلی ته الله تعالی راولي ان شاء الله دا درسګه به کولاو شي کنه علما غریبانان لګیاري مدرسې کولاوي پرون رالو مونږه مولوی صاحب تشریف فرماره د دوی مدرسې افتتاح مونږه وکړه د لیونی نری قسم په خوده چندم کوي پیسې مغواړي د بجلی غم د اوبو غم د تیلو غم د ارسه کوي او صاحب چي ته وی راځه قران وای صاحب چي ته وی راځه قران وای په خوده یقین دا ماشومان ته لګي عرض مستاسو مخه ته سعد سلیمی رضی الله تعالی عنہ عمرو ابن وهب فرمای زلون می در کړه دا خوشاله باندې روان
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لرا دوانو جانو سردار جناب رسول اللہ تو فرمائی سعد الراکڑا سعد سلیمیوں تو فرمائی ماتے الراکڑا عمر بن وہب رات الراکڑا ود اللہ حبیبا غریبی میں ڈیر زیادہ دا فقیری میں ڈیر زیادہ دا اید اللہ حبیبا اید اللہ محبوبا دمرا پیسے را سر نشت چی وعد پیو کما دمرا پیسے را سر نشت چی زان پی سامان و سودا سلپ والم دوانو جانو سردارو تو فرمائل سعدا لاشا عبدالرحمن بن عوف تو ہوا مالا پیسے را کا عثمان بن عفان تو ہوا مالا پیسے را کا علی المرتضی تو ہوا مالا پیسے را کا دری طولون پیسے را والا زان لدواد انتظام برابر کا سعد سلیمی لال دا صحابہ اکرام مالدار صحابہ اکرام دی عثمان ابن عفان ہم پیسے ورکلنے علی عبدالرحمن بن عوف ہم پیسے ورکلنے پیسے راوڑے محبوب مختے کے خودے دا غریب پکور وادا دا فقیر پکور وادا ننزمون ودون پاتی دی پاتی سن پاتی دی دا رسم و رواج نپاتی سن پاتی دی دنیا رسم و رواج نہ پاتی دی پلار جاڑی جاڑی بچے چے کم دنو گیر سپین شیخو پلار والا وحدو نکی بچے درک نہ لگی مور غریبہ پکٹ کے چے کم دے رنزیگی مور او رنزیگی آخر ہے کہ جی کم دے قبر تروانشی او آواز کی بچیا ستا ڈولی میں ہونے لیدہ بچیا ستا خوشحالی میں ہونے لیدہ دنیا رسم و رواج من دے حد ترہ رسولیو واللہ اے دے کلی مالدار ہے اے دے کلی خانہ اے دے کلی ملکہ اے دے کلی نوابہ اے دے پیسو والا دے غریب مور اور دے غریب پلار پکور بانے خود خوشحالی راولے کر مڑا تخور در وعدہ انتظاموں کا تخور در وعدہ پکروں کا کنا چرا غریب مور دا سپینسر مور دا لاسون ریشی پورتا کی اے اللہ زما پا قربانی خوشحالی راوستا مڑا تر غریب مور لاسون دا اللہ در کی پورتا کا نا معلوم رہے پتا بانی با اللہ کم دا بینی سادر خوری کم دا محبت دا موتا محبوب خودے لی دی دا سید الانبیاء خودے لی دی دانو جہانو سردار خودے لی دی دا درد موسیٰ رشتہ نا دا پکر موسیٰ رشتہ رہنا محبوب علیہ السلام دا اختر مبارک پورا زمان دی روان دی عیدگاہ تا منزل ازی خوشحالی ورز دا خوشحالی دا معشومان خوشحالا خلق خوشحالا اختر مبارک ورز دا دا اللہ طرف نبا عنایات میں لاوی گی دا اللہ طرف نبا مقبرت اعلانو لکی گی دا اختر پورز محبوب علیہ السلام روان دی دا اختر منزل ازی ایلار کی اکتل یو معشوم بچے ناس تی جاڑی اگا پریگونو کے او پا شگو کے ناس دے او جاڑی دسترگو نے اوخ کی روانی دی دا اختر مبارک او رستا گورا او دا معشوم جڑا تا گورا محمد رسول اللہ و تکینس امام الانبیاء و تکینس بچے ولی جاڑے ہوں بچے دا جڑا دے ولی دا اگا و تا جواب کی فرمائی مخیرہ دا اللہ حبیبہ نند اختر رز دا واڑا معشومان لاڑل مین دو ورطا جامع ورواچ ولی واڑا معشومان لاڑل مین دو ورطا جکم دے کپڑے ورواچ ولی خلی جامع ورطا ورواچ ولی دا پلار سر عیدگاہ تا روان دی اے دا اللہ حبیبہ نن میں پلار نشترے چی دا پلار ولی مین مالا راکی نن میں مور نشترے چی پا غیق کے کینمو دا مور مین مالا راکی جاڑم بنا معشومان گورما او جامع ہوتا چولی دی او خلی جامع ہوا چولی اختر لروان دی دوانو جہانو سردار خو پخپل یتیم پاتی شو محبوب خو پخپل یتیم پاتی شو در یتیم دی یتیمانو سردار دی یتیم دا پارا چکم دے اگا در لال و جواہر محبوب علیہ السلام تو فرمائی خواہ دے ندا چھ محمد رسول اللہ دی پلار شی او اما عائشہ دی مور شی دی یتیم مخرا وارا وی دیر بہترین پلار بماتا بیا کلمی لاوی ندوانو جانو سردار جناب رسول اللہ سم کور تراوستو کہ کور تراوست آوازوں کو حمیرہ و عائشہ او تے جی فرمائی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تے او فرمائل رازنن میں یتیم کور تراوستے دے رازنن میں یتیم کور تراوستے دے تجی کم دے دا یتیم صفا کا زولد حسنین و جامع راوڑا محمد رسول اللہ ولد حسنین و جامع راوڑا
جامع ورته ورواچولې. نو پیغمبر علیه السلام دې ماشوم ته وی بچیا دا ماشومان چې د پلار سره عیدګاه ته ځي نو څنګه ځي؟ هغه ورته فرمایي وی پلار کینی او دا ماشوم یې اوږې ته وروخیږي نو په اوږه باندې چې کوم دی عیدګاه ته یوسي. نو د دواړو جهانو سردار ورته کېناسته، محمد رسول الله ورته کېناسته، ورته ویل بچیا راځه نن د پلار مینه د محمد رسول الله نه واله، نن د پلار محبت د سید الانبیاء نه واوره. الله اکبر. د محبوب اوږو ته دا ماشوم وروخت، د محبوب اوږو ته دا ماشوم وروخت او د دواړو جهانو سردار روان شو. امام الانبیاء د نبوت په اوږه باندې یتیم ماشوم ناست، د پیغمبرۍ په اوږه باندې یتیم ماشوم ناست، یتیم غریب فقیر مسکین چې هغه د خوشحالۍ ورځ وه، خوشحالي نه وه، نو محبوب په خپل اوږه باندې راواغست. زما بچوړیه نن خوشحاله شه چې د پلار مینه له محمد رسول الله درکړي، د پلار محبت له محمد رسول الله درکړي. روایتو کې راځي وي د پیغمبر اسلام په اوږه باندې اغستی روانو، وي د ماشومان روانو د پلارانو سره، وي دا یو ماشوم دی بل ماشوم ته وي چې امرګریا امرګریا وګوره کنه کنن ما ته یتیمان وینو د پیغمبر اوږه براته ملو شه، کنن ما ته یتیمان وې ما ته باندې محمد رسول الله په اوږه باندې روان، وګوره یتیم ته کنه د پیغمبر په اوږه باندې لپاس روان دی عیدګاه ته. جس کا بری دنیا میں जिसका परी दुनिया में कोई भी नहीं हो उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं. अल्लाह अकबर. روایت کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شي، پیغمبر علیه السلام کله وفات شي ټول مدینه باندې درد او خفګان، ټول مدینه باندې درد او خفګان هو. بلال حبشي ته چې ویل بلال چې په مین وي هغه د دنیا نه لاړ، هغه د دنیا نه لاړ. بلال حبشي په ځای باندې کېناسته، په ځای باندې کېناسته. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دیوال ته ډډه والې وه، بالکل ګونګې شو، د خولې نه الفاظ نه ووتل. عمر رضی الله تعالی عنہ توره پورته کړه او راپاڅېدو، ویل که چا وویل چې محمد رسول الله وفات شوی سر به ترې نه جدا کړم. زما حبیب د الله ملاقات له تللی اوس به راشي، زما محبوب د الله ملاقات له تللی دی. ګوره زما حبیب مړ نه دی، که چا وویل چې مړ دی زه به ترې نه سر جدا کړم. زما حبیب ژوندی دی، زما محبوب ژوندی دی. مدینه منوره کې الله اکبر سره دې غړته یو ځای دی، په هغې کې لږې کجوري ولاړې دي، ګیر چاپېره دیوال تاو دی. ما د علماو نه پوښتنه کول دی حرم کې نه دی شامل کړی، دا کم ځای دی؟ ویل دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې عمر توره په لاس کې نیولې وه او اواز یې کو چې ګوره که سوچ وویل چې پیغمبر وفات شوی سر به ترې نه جدا کړم. هغه ځای نن تاریخي حیثیت لري، هغه نن چې کوم دی حرم کې نه یې داخل کړی، کجوري پکې یو څو ولاړې. بهرحال عرض مې دا کو ډېر حالات د صحابه کرامو ټوله مدینه باندې سکته وه. پیغمبر علیه السلام د کوره بار راووتو، چې دی بار راووتو ویل خاوره یې داسې راغستې وه، په دې سر باندې له پاسه اچوله. وي چا ورته اواز وکړي چې بچیه ولې تا خو په سر باندې خاورې له پاسه واړولې؟ وی مخ یې ورته راواړو چې نن یتیم شو، د اوسه پورې یتیم چې محمد رسول الله نن یتیم شو، نن په ما باندې یتیمی لاړه چې محمد رسول الله لاړ. سبق محبوب ښودلی دی چې غریب له خوشحالي ورکا، فقیر له خوشحالي ورکا، چې درک یې نه لګي خوشحالي ورکا. دا محبوب سبق ښودلی امتا، سید الانبیاء سبق ښودلی امتا. نن غریب جړا کوي، جړا نن فقیر جړا کوي. او تاسو ته درخواست دا کوم، تاسو ته ای د وس خاوندانو، ای د پیسو خاوندانو چې د درګۍ بازار ته وځي او ټوله ورځ پر هغه چوک کې ولاړې د مزدورۍ دپاره، ولاړې ولاړې ولاړې، یو روپۍ مزدوري میلاو نه شي او دی واپس را روان شي او کور ته راننوځي او ماشومان بچي وله رامنډې کړي چې بابا تا ماله څه راوړي دي، بابا تا ماله څه راوړي دي. او هغه د ماشوم بچی را تر غاړه بشي چې بچی نن خو ما روپۍ مزدوري وکړي، نن خو ما یو روپۍ م تاله نه راوړي، یو روپۍ مزدوري مې نه راوړي. نن ګراني ډېره زیاته ده. د غریب خبر والی، د فقیر خبر والی، د مسکین خبر والی. دغه فقیرانو مسکینانو مالدارانو د هغوی امداد وکړئ چې ځان له غوښه راوړي لږ د هغه فقیر حصه پکې وکړه، چې ځان له غوړي راوړي لږ د هغه فقیر حصه پکې وکړه، لږ د کلي د غریب حصه پکې وکړه. هغه لږ شان څه راوړه،
نه جانې دې ماشومانو به چې کوم د څه تمناګانې او ارزوګانې وي خو پلار غریبې دې حد ته رسولې چې ارزو تمنا یې نه پوره کړي. عرض مې دا کو محبوب علیہ السلام ته سعد سلیمی پیسې راوړې. واده د سعد سلیمی دی او پیسې ول صحابه کرامو دا درس دی، دا سبق دی، دا سبق دی امتا چې غریبی نه راکې فقیری نه راکې. یو سړی واده نشي کولای، کلیوالو مالدارانو خانانو نوابانو پیسې راټولې کوي او د واده جوړ کوي، د واده جوړ کوي. دا پیغمبر علیہ السلام د صحابه طریقه راغلی، دا سید الانبیاء د صحابه طریقه راغلی، دا محبوب الانبیاء د صحابه طریقه راغلی. دا پیغمبر نے پیسې راوړي، پیغمبر پیسې په من نیمه کړې، نیمه باندې سودا سلب دا نور د مہر پیسې شو، دا ستاسو د مہر شوی ښا د مہر پیسې کې خودلې جی ورشولا د رسخته ورځي او ټاکله رسخته ورځ دا ساعت فرمای د مدینه بازار کې لګیم سودا کو. فرمائی دی کہ آواز لگی لیا اہل السوق اے دا بازار خلقا، اے دا بازار خلقا. سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وقت میں کے خودو اے دا بازار خلقا، امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار الانبیاء محمد رسول اللہ میدان کارزار تلال، میدان جنگ تلال. سوچ پہ حبیب پس میدان جنگ تلغانی سید الانبیاء میدان جنگ کے دے. سعد فرمائی گویا سعد فرمائی حال نے میں گویا سعد فرمائی سعدہ ستا پکور بوادیو پیغمبر بعد ترش رنگار کی ولاڑی، ستا پکور بخوشحالی ویو پیغمبر علیہ السلام با میدان جنگ کی، ستا بوادیو محمد رسول اللہ ببگی نہیں. سعد دا خوادن دے دا خو گویا بے وفائی دا. سعد سوکڑل پیسے ور سروی تورے واغستا دالے واغستو یو تور نقاب واغستو تمام وجودی پزان لپٹ کو. میدان جہاد میدان کارزار تلال وجودی پزان لپٹ میدان جہاد تلا. ولی زمان وعدہ بھی پیغمبر بپکینی. اللہ اکبر. نن امت مسلمه وی چې په کوم واده کې محمد رسول الله نه واده اقواده دي، چې په کوم واده کې سید الانبیاء زړه ته مونږ تاسو تکلیف رسو واده اقواده دي، چې په کوم واده کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځل باندې مونږ چړې راکاږو واده اقواده دي، چې په کوم واده کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت او جنازي وباسو واده اقواده دي، چې په کوم واده کې مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې خنداګان ټوکې کو واده اقواده دي، چې په کوم واده کې ټول سنت والے کېږي واده اقواده دي. زه په واده کې پیغمبر نه برداشت کوم، زه په واده کې محمد رسول الله نه برداشت کوم، زه په واده کې سید الانبیاء سنت طریقه نه برداشت کوم، زه په واده کې پیغمبر طریقه نه برداشت کوم. زه خپل واده نه پیغمبر د سنت طریقې جنازه وباسم. زموږ د ودون نه د پیغمبر د سنت طریقې جنازي ووتې دي. مشر کاکا ته ووایه سپینګیریا تارې زوی په واده کې ټوله ستورنا غږېږي ته نشي بندولی، ستا چې هلکان دي نو څه وکړمه، خدایه پاکه هلکان دي نو څه یې وکړمه. سپینګیریه خفه کېږمه ناراضه کېږمه، ته خو پې خفه کېږي چې تا ته څه وویمه، سپینګیریه ناراضه کېږمه تم پې لږ لږ خوشحاله چې خیر دی ودې ډزوي خیر دی او دې ګړنګۍ دا واده دا پې ته خوشحاله ته پې خوشحاله نه وې. ما ته یو سړي وویل استاد دغه شان چل دی او دا زامن مې دا کار کوي، مې لکه بند یې کا وایي نه شم بندولی، مې چل درته زه ښیم که ستا دا زامن ستا اولاد او د پښتنو اولاد او د پښتو په غېږ کې لوی شوي او د پښتو د کور په چوکټ باندې قدم ایښودی، زه درته چل ښیم. وایي څه چل راته ښې؟ مې ورته ووایه چې په دې واده کې ته ډول او سورنا غږې یا به زه په دې واده کې مې یا به دا ډول سورنا په دې واده کې دا ایمان تازه کزه په دې واده کې دا ایمان تازه کزه په دې واده کې زوی ته ووایه چې ستا په واده کې به نه کښېنم، ستا ډوډۍ ته به زه نه کښېنم، دا کور به تنور پرېږدم، ته به دې کوره وځم. هغه اوس هم پوښتنو ما ته ویل استاد که دا زوی راته ووایي چې زه نو بیا به څه کوم. هغه ته پته و چې نن زامن څنګه دي، هغه ته پته ده چې نن زامن مې ام اے کړی ده، خو نن زامنو مې بي اے کړی ده، خو نور زامنو مې پي ایچ ډي کړی ده، او نور دا نه پېژني چې سپین ږیري پلار قدر او عزت څه دی. وایي که دا پلار زوی راته وایي چې زه ورک شه اوسه دې ځای نه زه به ډول غږوم نو بیا به څه کوم، بیا ماله راشه بیا ماله راشه. ویل استاد جي ته به مې چېرته لېږې؟ مې څلورو میاشتو
څلورو میاشتو لري لېږم ان شاء الله څلور میاشتې چې راځي چې دې زامنو د پسمون نه جړل کنه نو نوم مې بدل لې او مې خیر دې چې ټیکلې وستي بیا ما ته ووایه قسم دې که په یو جنازه کې رانه پاتې شي والله چې د ایمان خو په هر جنازه کې تازه کم او په هر ځای کې به تاسو کوم والله خرانه خلاص ساده زامن بازار ځای کې یادوم چې بابا ایمان تازه کو زامنو ته ویل چې زب په واده کې نیم تاسو د پیغمبر خپه کوي تاسو الله خپه کوي تاسو د شل پیری خپه شي ما الله بنه خپه کوي تاسو د شل پیری خپه شي زما محمد رسول الله بنه خپه کوي الله سو کړل ما ته رنګو کوستاجي ویل هغه دوی خو کار کړي وظیفي خو کار وکړو مې وظیفي کار وکړ ویل اوس بل واوره مې څه شی واورم ویل د شپې له واده اوس په تقریر درازي اوس په بیان درازي ما چې ډایری وکړه د زما بیان په هغه ورځ په کاټلنګ کې اقشپه باندې او دا پروګرامو په تختبای کې هلته زما له تاګو حیران حق زما یو کشرور بیا مې هغه ته وی چې ته کار وکړې بابا سره ما وعده کړی و او په تخبه کې مو سره کړی دا زبدیل لاړ شم ته کاټلنګ لې چې کم دی لاړ شه بیا به خلکو تعالی ته درس درکو قسم دې سپینګیرو باباګانو زما مشرانو تاسو لګ د ایمان تازه کوي قسم په خوله دم توپ بده کلی نه وباسي د کور نه وباسي د وزري نه وباسي چې کله سپینګیره په خپل چې کم دی په کور په دیوال باندې سیناره غونډه کې اورې به وکي چې په خپل شوقي کینه ورتانه چې انګیره ما پر دیوال باندې تماشا کې لکه د خزو کوټي تراخيږي لکه د خزو کوټي تراخيږي نو لکه دم تو پر کلی ختم شي لگا والله کې ختم شي سپینګره په خپل شوقي چې پلار په خپل نه ختمي الله تعالی هم د دم توب نه اسوای کوي کې کوي کې څنګه سو ساته دوا خدای ته کوي کنه الله د دم توب نه الله د دم توب نه وساته خدای د دم توب نه وساته عرض مدا کو شاهد سلیمی ویل چې پیغمبر پکې نه واده بسو واده یا محبوب پکې نشته امام الانبیاء پکې نشته نو سې وکړل تور نقاب واچو راغه میدان کارزار ته میدان جنگ ته راغی پیغمبر اسلام چې دسیو قتل صحابه ته فرمای صحابه دا څوک دی چې د کفارو باندې د سینو وراچي کفارو باندې چې کم د خپل وجود وراچي او مقابله کې د څوک صحابه فرمایي د الله حبیبه چې هره پټه د نه پیژنو د دوانو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تماشو نظر باندې ساجي سلیمی را پریوتو پیغمبر علیه السلام ورته سو قتل وصحابو دا خو سعد نن دوا دورزدا دا خو سعد راغله دي مسلمانان ته الله فتح ورکړل د دوانو جهانو سردار معلومات کو سعد چرته ده د سعد معلومات را لوکه ورته فرمایل اے الله حبیبا اے الله محبوبا د سعد اخیری وخت او تاسو یادی د دوانو جهانو سردار ول راغه امام الانبیاء ول راغه د سر پزمک باندې پروتو پیغمبر علیہ السلام سره کېناس دا سر راواغس پلغیږ کې خودو ګرد غبار ته نه پاکو وینه ته نه صفاکړه د پیغمبر علیہ السلام غیګه مبارک ګسترګې کولاو کړي ورته فرمای اے د الله حبیبا اے د الله محبوبا زاغ صادم چې چارا لور نه کولا زاغ صادم چې چارا سره خپل ولی نه کولا زاغ صادم چې چارا سره رشتہ نه کولا د الله حبیبا اے د الله محبوبا ما بد جنت حوری قبول کیو کنا ما بد جنت حوری والیو کنا یو خوا قربانی تا گورا یو خوا سر قربان ولو تا گورا یو خوا دزل ارزو قربان ولو تا گورا یو خوا دزل تمنا قربان ولو تا گورا بل خوا د الله د دربار یری تا گورا چی الله بمی قبول کیو کنا د جنت حوری بمی قبول کیو کنا دا قربانی بمی قبول شیو کنا مړه قرباني څنګه ورکه بیا جاهل قربانی څنګه ورکه بیا جاهل دیو جبان خو فرمای کنا صحابہ نیکیا کرتے کرتے روتے تھے ہم گناہ کرتے کرتے ہنستے ہیں پھر بھی ہنستے صحابہ بنے کئی کول بیا به جړل الله قبول
الله پر مخي واپس راونه ولې الله داسې نه چې قبول یې نه کوي جړل به نن مونږ ګناو کو بیا خنداګانې کو نن مونږ ګناو کو او هغه پسې وروسته ټوکې او مذاقونه بیا اوړاو خدا کی قسم په ګناه باندې خندل بل ګناه ده په ګناه باندې خندل بل ګناه ده د ګناه دوباره تذکره کول بل ګناه ده د ګناه په اجره کې یادول بل ګناه ده د ګناه په لار کې یادول بل ګناه ده حکم تذکره بیا کوم ګناه وکما علما لیکي وي پزړه کې په بیا خوشالیان هم کوي پزړه کې په بیا خوشالیان کوي چې کم زړه الله وي د ګناه نه پاک کا نو په ګناه باندې پزړه کې خوشاله کوم پزړه کې په خوشاله کوم دا زړه بچرته الله څنګه الله واخلي د زړه کې څنګه کم دی الله مين راشي چې په کم زړه کې چې کم دی په ګناهونو باندې خوشاله شروع په کم زړه کې په ګناهونو باندې چې کم دی خوندونه او مزه او لذتونه تی اغسته کی بهر حال صحابي جړل ما به جنت پوری قبول کیو کنه دوانو جهانو سردار دسترګو نو اوخ کې لاړې چې ساعت نن د واده ورځ وها نن ستارو سختی وا ساعت نن ستا خو سختی وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخ مبارک راوړو مسکیش صحابه فرمایل الله حبیب تاسو مسکی ولی شو وته فرمایل صحابه کرامو سعد سلیمی زماغی کی پروتو دو حوری رالی یوی سر تا ادریدا بلی اخبو تا ادریدا یوی ویل سعد زماده بلی ویل سعد زماده یوی ویل دا سعد روح زولما بلی ویل دا سعد روح زولما حال اے سعدا یا خو چال لور ندر کولا یا خود جنت حری دربانی جگڑی کی یو ویل سعد زماده بلی ویل سعد زماده که علتا وادوه نو دا عمر ابن وحب لوروا که علتا وادوه مدینه منوروا که علتا سعد سلیمی نو سرطبه دا مدینه منوره بالخوه دلتا واده جوڑ شده چا سرا حور مخصورات فی الخيام لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ويحورني بخيمو کی مساتلی دی نچا مسکڑی دی نچا ٹچ کڑی دی محبوب پرما کریم رب فرمائی حور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون دا پیغمبر غیگ کی وعدہ جوڑ شو چا سرے وعدہ جوڑ شو دا جنت دا حر سرے وعدہ جوڑ شو غیگ دا امام الانبیاء روحت دا سعد سلیمی نکل جائی روح تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے روح تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سام روانی غیگر محمد رسول اللہ روح میں روانی غیگر محمد رسول اللہ آخری سلگے وام غیگر محمد رسول اللہ چسامی دا بدن نعوزی دا پسترگو کے چہرہ دا محمد رسول اللہ دا امام الانبیاء ولی تیرے معراج تو یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرے معراج یہی ہے کہ تیرے قدموں تک پہنچا ستا معراج ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ستا معراج دا اللہ ملاقات ستاسو معراج دا اللہ دیدار ستاسو معراج عرش معلا تغدل ستاسو معراج دا صدرت المنتحان برت لل دا امتی معراج دا محبت والا معراج دا منی والا معراج دا دے جسات روانی او غیگا دا محمد رسول اللہ دا پیغمبر پا غیگا کی ساور اقلا رب کائناتی روح مبارک جنت تیوڑو ارزوا
چې واده وکم تمنا وا چې واده وکم د زړه خواهشو چې واده وکم خو چې کله اسلام مخامخ شو کله دین مخامخ شو کله قرآن مخامخ شو کله د پیغمبر مینه مخامخ شو واده امتنا قربان کو ارزو امتنا قربان کړه تمنا امتنا قربان کړه زما ارزو او تمنا دے د اسلام او د محمد رسول الله نه قربان شي وایا نن بلا تمنا سو قربان کی نن بسوک دا ارزو د اسلام نه قربان کی دا قرآن نے بھی قربان کی من چستا مخی در اللہ کلام پروت تے دا اللہ تعالیٰ قرآن پروت تے پدے کہ دق اشان نوجوانان وینی پرتی دی دق رنگ صحابہ اکرام وینی پرتی دی دا وی ارزوگانو تمناگانو اگی پی خود دی انہوں نے موتا تا قرآن مجید را رسولے پا مبتکل لذی کی ندر آگلے نشی پا آسان بانے نیر آگلے چھ مولانا محمد اعظم صاحب کے ناستو حفاظ تاسو لدر کرل ناظر اخوان تاسو لدر کرل اور پا آسان بانے بغیر تکلیف کم دے رہتا تا میلاو شو دا پا دردونو بانے میلاو شوے دا پا تکلیفونو بانے میلاو شوے دا پا آہونو بانے میلاو شوے دا دیر اوبینو پا تویدو بانے میلاو شوے دا پا قطر قطر وجودونو بانے میلاو شوے دا پا ٹکلی ٹکلی جسمونو بانے دا میلاو شوے دا پا آسان ندے میلاو شوے پا آسان بانے میلاو شوے بس ماتا درس میلاو شو او ملا صاحب ناس دے پسی پش پدی پسی عظیم قربانی دا رازے قدردان جوڑ شو رازے قدردان جوڑ سے رازے مینہ کون کی جوڑ سے اگوی سو ورکلل وینا ورکلا رازے چی موتانن خوالا ورکو موتا شیشے ورکو لگا خوالا ورکو اگوی وینی ورکلے رازے چی ما یو تا یو گینٹا دوت گینٹی ٹیم ورکو قسم دے پکور کی دا پیس بک دا پارا ٹیم شتا دا یوٹیوب دا پارا ٹیم شتا دا مسنجر دا پارا ٹیم شتا دا ڈرامے دا پارا ٹیم شتا دا ٹی وی دا پارا ٹیم شتا پا اجرہ کی دا گپ دا پارا ٹیم شتا دا پٹی دا پارا ٹیم شتا زما استا پا 24 گھنٹوں کی چی ٹیم نشتا نو دا اللہ دا قرآن دا پارا نشتا پا 24 گھنٹوں کی چی ٹیم نشتا نو دا سر پارا نشتا دا اللہ دا قرآن دا پارا نشتا دا اللہ دا قرآن دا پارا ما استا سر ٹیم نشتا دے دا ابای سر پکور کی دی جارو کول دا پارا ٹیم شتا پکور کی جی کم دے دا گپ دا لگول دا پارا ٹیم شتا دا کویجدنی دا پارا و سر پاکی ٹیم شتا دا خپل خپلوی رشتہ دے کہ تلو راتلو دا پارا ٹیم شتا و دی مور تا ہوا ہے چی قرآن مجید روالا دا اللہ تعالیٰ کلام روالا دا اللہ تعالیٰ قرآن لولا دا مور سر پکور کی بیا دا قرآن دا پارا ٹیم نشتا دا لور سر دا قرآن دا پارا ٹیم نشتا پکور کی 24 گھنٹے تیری شی پاو سات لمسوک پکور کی قرآن نہ رکھلی نیمی گھنٹے لمزم پکورون کی زنانہ قرآن نہ رکھلی عرصہ رکھلی کو قرآن نہ رکھلی خدا را دا کورون نا بیت الخرب ما جوڑا وی خدا را دا کورون نا چی کم دے وران کندرون ما جوڑا وی خدا را پلو کورون کے دا قرآن مجید تلاوت شروع کئی دا اللہ تعالیٰ دا کلام تلاوت شروع کئی دا اللہ تعالیٰ دا قرآن لوستل شروع کئی دعاگانی کو خدایا بارانو کی اوبر لغراشی او واپس استلالش باران نشی چی رو رسی مونتا وی سیلی شاکی است سیلی شی سیلی شی او باران نشی رانا واپس لارشی ولی وریا زرالو باران نکی گی دا جڑام پزان مانی جڑلی دا دا ڈنبے ما جڑا کڑی دا بیارا پسی تا جڑا کڑی دا اصل وجہ دا چی قرآن موتا نسا مطالبہ کی اغا مطالبہ پسی پش موتا غرزو ولی دا شاعت موتا غرزو ولی علماء زمان استاسو خیر خوادی واللہ نمولانا عظم سے لگیا دی الحمدللہ حفاظ درکل دو حافظان درکل یو حافظ جوڑول دیر گران کار دی یو مولا صاحب نرے تاسو اللہ کما چیر لے گئی کنا واللہ دا چیر سکلو نی دسی چیر والا را لے گئی قسم پا خودے کنا دا مولا صاحب چی پر جماعت کی ناستی کنا نتر یو سپینگیری بابا نا تپوزو کچی پینزن وسیری پکور کی کنا سپینگیری بابا کا پینزن وسیری سنبالا والے پکور کی غوبل جوڑی درست جوڑی یو علامہ جوڑی او قسم دے دا یو مولا صاحب پر جماعت کی 50 ماشومانو تناستی 50 ماشومان ایک دیوالو رازے تاسو دی 500 ماشومان تازه کینو پتا ٹینگ بے کئی جی 500 ماشومان تم کینو واللہ کی ٹینگ جی غوبل بربانی غوبل خودے رائیو عالم 500 ماشومان ہوتا سلویخت ماشومان ہوتا ناستی دماغ ورلو اخری دماغ او تاسو لاغا چیک امرا لے گے انٹرنیشنل چینک انٹرنیشنل چینک پی جانے نہ پی جانے آغا چینک چی گوڑ ماران لپکی تاسو چے اوڑائی پٹی تا گوڑ مار لا چی کم آغا دو قونا قد چینک لوی چینک وڑو کے ماشوم
په ګوته کې پیالې نیولې په ګوته کې او چینک را خطای او را روان استاجی چې مې راوړه استاجی چې مې راوړه استاجی لګي وړو ته سبق وي بچي چې واچو ښا چې واچو نو استاجی کوم دی وړو ته سبق وي او ماشوم چې اچي نو چینک خو غټ یا خو د ګوډمارا نو چینک کې نو نیم په مولا باندې ورواړي نیم په پیالې کې ورواړي استاجی له می چې راوړل ده او چې کوم چې دیار لسی 5350 چار لسی چې نه پکې د پيو درک لګي نه پکې د چيو درک لګي او په نوم باندې چې راغلي دا غریب دماغ دړ کوي دا یو حافظ چې جوړيږي دا په ډېر سختو باندې جوړيږي دا په ډېر دردونو باندې جوړيږي دا په ډېر تکلیفونو باندې جوړيږي دی ورته ناشتي نیمه ګنټه دا حافظ لګي دا الله قران لولي دته اوري الله قران لولي او دته اوري په دردونو تکلیفونو باندې دا یو حافظ او دا یو عالم چې کوم دستا بچي حافظ قران او عالم دي جوړ کی قدر کوي د علماء عزت کوي د علماء الحمدلله تاسو تکړه خلک دای چې د مولوی صاحب د سره ډیر وخت شو الحمدلله سو کال زم کال سره روان دي خیر سره ان شاء الله 15 کال کې وسړی چې کم نه نو ډیر عمر تر شيږي نو ان شاء الله تعالی وخت در سره ډیر کو قدر به هم کوي قدر ان شاء الله قدر هو به کوي ان شاء الله کوي قدر دی ته وای کنه چې هغه وسړی زار څه کې دا وایم چې هغه یو زوی پلار ته وای بابا ته می بابا هغه ته می بچي وی بابا ډیر می خوخه وی ته می زوی بابا ډیر را باندې ګرانه هغه وی زړه ټوکړه می دا بابا وتلی ماجیګری کړی شي وی درګې ته وزم یو 100 روپۍ می پکایر دي زوی ورته وی چې بابا ټیک ته ډیر ګرانه را باندې خلک دا اورانه خو دې خنه چې 100 روپۍ غواړي 100 روپۍ به زو ستاله در کوم بابا دا کار دې خنه دي اسی دا زوی چې پلار ته وی چې بابا ډیر را باندې ګرانه دا دروغ وی کړی شي پلانان له پیسې نه ورکوي تاسو پلانان له پیسې ځکه دا کیس تاسو کوي سپینګیرو باباګان له پیسې نه ورکوي وای چې دا زوی وای چې بابا ډیر را باندې ګران یو 100 روپۍ ول نشي ورکول دا زوی رښتیا وای کړه وای کنه سم وای نور پوه شوي کنه نور خو تاسو پوهیږئ استاد جی در ګران او در زار او تمي مور او تمي پلار او ډیر ذات باندې ګران او کو استاد جی ویل چې واده مې را روان دي څنګه چل وکړو استاد جی لکه دې کې دي نه او نور را باندې خګران نور باندې خګرانه واده ما د ګردا قصې بډېر نه لټه ودونه کول دیو خوشاله را وستلی مولا سے په قلاره باندې کې مو خپل لونه کو مطالبه چې کم نه سوق وې راسي چې خپل عالم قدر کو د خپل عالم قدر کو د خپل عالم عزت کو او دته او زه ان شاء الله تعالی واده بوله کوي واده ولا کوي کنه الحمدلله د خزم عالم کړي څه کړي دا عالم خزه کړي الحمدلله نو کدا عالم امراوستانو په دې کلی کې با درسګاه به هم استاد دا بچی چې کمیږي جنکی چې کمیږي دا زمون خويندې چې کمیږي الحمدلله نږدې به ته درسګاه میلاو شي نږدې به ته درسګاه میلاو شي دا واده په دې نیت باندې وکړي چې موږ شیشه کولو مدرسه شیشه کولو لگا دا مدرسه مون کولاو نو ان شاء الله تعالی چې واده سره به مدرسه مون کولاو شي نو واده بم د دوشي او مدرسه بم کولاو شي دا کار به څوک کوي ځینې کسان لاسونه نه پورته کوي بابا ته لاس نه پورته کوي تب ملمه یې څنګه چلی دا ځینې کسان لاسونه نه پورته کوي مولوی صاحب تم لاس پورته تو سر کې لاس پورته کا زما لاس پورته کا مولوی صاحب لاس پورته کا خدای دې مدینه ته ورکا الله شابه کو به ان شاء الله کنه اجي صاحب ته څنګه چلې ته به کې کنه نوجوانانو ټول ځوانان خو ډېر ضروري دي ان شاء الله تعالی دا واده شپې له به بیان لازم ان شاء الله خو تاسو کار وکړئ ان شاء الله تعالی ها ټیک ده کنه دا ګولونه درکړي پاسه د حافظان پاسه نظر خان پاسه ودرګي چې ختم کو بچي ودرګي تم ودرګي تم ختم کړه دا اخوا مخواله دي خلکو ته وګوره دا ستاسو بچی دي اخوا وګوره زویا دا ستاسو بچی دي وګوره د خپل اولاد ته وګوره د خپل بچو ته وګوره وای ماشاءالله دا چې وسکور ته لاړ شي کنه نو مور به انتظار کوي چې زما بچی راغی زما د زړه قطره رااله انتظار به کوي د مور ته وی موري تعالی ما ډیګری راوړی دا کینه بچیا دغه مخ راوړی موري تعالی ما ډیګری راوړی چا به ام راوړی چا به بی راوړی چا به پی ایچ ډی راوړی چا به ال ال بی راوړی چا به بی ایډ راوړی موري ما ډیګری راوړی دا خو د قران ډیګری مې لراوړی دا موري د خلکو پی ایچ ډی به ختم شي خو قران ختمېدو والا
قرآن ختمېدو والا قرآن ختمېدو والا نه دی دا ډیګري پنا کېدو والا ختمېدو والا دا ډیګري چې کوم دی پیل کېدو والا دا پیل کېدو والا بلکې دا ډیګري به په قبر کې می دا ډیګري به د محشر په میدان باندې می او ان شاء الله دا ډیګري کې ستا د زوی سری نو اے بابا او اے مورې تا به کوم ځای ته داخلي زما د پاره وای چې که څوک نه ځي نو ما د پاره وای زه خو پکا تیار یم زم وته ان شاء الله تعالی زم به جنت ته کوم ځای ته بځي جنت دا نوم ځینې کسان نه اخلي خدای په قرآن کې بار بار هغه څه مونږ ته په شرم راځي چې زه به اوس وایم چې جنت وای د الله بندګانو وای ټوله ورځ چې کوم دی په ګوډمارۍ کې لګیا یې چا جنت نوم اخیستی په حجره کې څوک نه اخلي په لاره کې څوک نه اخلي په کوڅه کې څوک نه اخلي د جمعې په ورځ باندې ملا صاحب د جنت نوم اخلي نو په یوه نیمه باندې مونځي 15 منټه لپاسه په یوه باندې دا مسلمانان راشي 15 منټه لپاسه په یوه چې کله راشي او یوه نیمه شي نو دا ځینې هر څوک نه دا ځینې ګوري شي داسې کې وخیم کوي ټایم تم ګوري او د مولا تندي تم ګوري یعنی دا مطلب دا چې مولوي صاحب مچۍ را باندې ناستي بس کې او کنه لړمانانو ټکونه شروع کړه بس کې او کنه اور را باندې بل شو بس کې او کنه د خدای په کور کې د ټینګي نه یما نو بس کا کنه اور را باندې بل دی پیغمبر علیه السلام فرمای په جمعات کې نه ټینګيږي نو منافق نه ټینګيږي چې په جمعات کې نه ټینګيږي نو څوک نه ټینګيږي منافق نه ټینګيږي نو ګویا دی وخت دی وای چې زه خو هغه شی يم خو ویلې شمن نو مولا بس کا د جمعې په ورځ باندې څوک مسلې اوري الکه نه اوري نو د دین جنت خبره نو کوم ځای ته داخلي کو ان شاء الله خپل بچی جنت والا جوړ خپل اولاد جنت والا جوړ خپل بچو باندې د قرآن او د حدیثو درسونو ته کېنوي الله تعالی دې د قاری اعظم صاحب د مینا دا محبت دا خدمت قبول مقبول وګرځي خدای دې ستاسو سره ډېر ژوند نصیب کړي خدای دې ډېر ژوندۍ ستاسو دې سره نصیب وګرځي